تو ته راغلی داسې لنډی وې که نه دا اوس داسې لنډ شو دا دې هسپتال کې د خفګانه لنډ شو اوس خسور کې وخت تېرو کور رانه هېر دی وایي دلته زموږ یو ملګری نشې داسې نشې ته جوړ کړې ده نه ځان نه زه په ما خو ښه راغلې ده The fuse. We confusion test the fuse slipping trap to minor the D-dot top part 7DD set. او دې ته وایم چې کورونو په سړه مه خورئ چای میلاوېږي روټۍ میلاوېږي پکور ته ناندې ناستې یخې هواګانې ته کوي د شپې هم درته راغلي ورځ هم درته راغلي مور پلار ته دوا کړې چې زویه د مخې دې راشه دلته زموږ رڼا د مخې ده Refreshing and the happy was a day by do said. جی بار بار هم څه په ډېرانو ګرځې را ګرځې دا ځای ته لښه دی که خوشاله یې لکه خوشحالې ښه پاک صفای مونځ او دس کوئ او د سره دې نه ډوزئ مه ملګرو پروګرام به کوو هسپتالونو کې خو موږ مختلف پروګرامونه وکړه خو بهرحال نن به دا پروګرام کوو دې کې به خندا مذاق هم وي ځکه چې خلک ډېر زیات بېسوره دي زیاتره مسافر دا پروګرامونه ګوري نو هغوی موږ ته کال کوي چې یاره موږ خفه کوئ مه نو نن به م په سور کې کوم هم او د دې حال احوال به تاسو ته مخې ته ږدم السلام علیکم څنګه یې وروره وعلیکم السلام خیر دی جی برابر ټیک ټاک دا راته ووایه نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی نوم مې عاصم دی او د هریچند نه راغلی ما نوم لکه مطلب تعلیم دې څه حساب کتاب تعلیم هم کړی دی MA کې انګلیش لینګویج حاصله و په دې وخت باندې تاسو وختي ویل ما ته چې ما ډبل انګلیش مې دا ډبل انګلیش مونږه کوو په دې وجه باندې چې نشو په وجه باندې لږ ونته کې کمپیوټر شوي هغې په وجه باندې د هسپتال ته راغلي علاج لپاره او دا راته ووایه ستا نوم څه دی د کوم ځای سرجي سلام علیکم زما نوم دی جمیل سید جمیل سید او یم د زیامو یې د زیام او دا راته ووایه چې لکه تعلیم دې څه دی د خیر تعلیم مې جي PhD کړی ده په پښتو کې او ماشاءالله دا وګوره داسې مشران او داسې ځوانان دا رانه خراب کړي دي نو لږه دغه به راته لږ انګلیش او پښتو ټرانسلیټ به راته ونه کړي د هسپتال باره کې وبکو جی وبکو صحیح ده که نه تاسو خوښه ده او جی انشاءالله تعالی خپل لار ورته وکړو دا تاسو ګورئ لکه انګلیش خو به تاسو هر ځای کې اورېدلی او د هغوی دا ټرانسلیټ د پښتو کې به دا د ده د انګلیش ټرانسلیټ کوي هسپتال باره کې را سره مضبوط انګلیش ووایي جي چې مطلب د هسپتال کې څه روان دي څه واقعات دي چې دا کتونکي واوري ډېر بېسوره دي انګلیش واورئ جي I am to come into hospital discipline to visit the seat result confusing deset the fusing asset lysis Gesent my season typing I setting discipline as the very as a deset سرجي دا په ټولو کې ښه سنټر دی موږ داسې نور هم وکتل چې پکې ډېر زیاتیات کېږي وال پې کېږي او دا زموږ قاري صاحب دا هم ډېر ښه سړی دی سرجي دی هم ښه سړی دی او هغه زیاتیات ماتیاوي کې نه کېږي او کانه مانه هر شي ټیک کړي Yes, the pudding press it, the replacing test it, I am to set disciplined as it. Computer seat visit, basic the right cedar, test it, the buying the seat disciplined as it, the money as it deceit. دلته چې کوم مریضان جي راشي او وخت تېر کړي نو الله پاکې بس د نشې نه واړئ ټیک ټاک شي بیا سي ژوند تېرې خپل کاروبار کوي جی Rice season desert, I am coming to visit desert, refreshing as it, Pizit, Maheshan, Treasure, Vision, confusing desert, the vision, dress up, dry food by vision, the confusing and by pre-dot, vision, problem present, season, home to present, the only people can present t-shirt. جی زه راغلی یم زما دا لسمه میاشت ده خو په سور سار کې وخت تېر کو اول موسم ګرم و هغه بیا دغې راله وکړو قاري صاحب راته پلانټ ولګاو اوس ښه سور کې وخت تېر و کور رانه هېر دی Any time as at replacing, I am washing trapest, division, not be set rated, digit, right reader, pizidin be set, wider, triman to by trim part, tramp, wasn't tapudit, grape dudes, edest.
او زه جی ټول ته وایم چې نشې تماشې مه کوئ دلته زموږ یو ملګری نشې داسې نشې ته جوړ کړی دی نه ځان نه زه په ما خو ښه راغلی ده Transcend Reddit by confusing is it the Puget smoking basit by Dieter. Redundant by Cedar David the Puget. View confusion is it the Puget sleeping trap to Maiden the Dreadal two part 7 set. او دې ته وایم چې کورونو په سړه مه خورئ چای میلاوېږي روټۍ میلاوېږي پکو ته ناندې ناستې یخ هواګانې ته کوي د شپې هم درته راغلي ورځ هم درته راغلي مور او پلار ته دوا کړې چې زویه د مخې دې راشه دلته زموږ رڼا له مخې ده زما یو جمله مزدوره دی سټاپ دپاره دغه کوي دا کومه ستاسو هذا پښتو کې بولته یا بولته اردو کې وایي ماله پښتو کې نه انګلیس صحیح دی که نه زه بس د سټاپ دپاره یو دغه ترجمه دا کوي که نه هغه ترجمه کوم که ته وایه خو ټیټ انګلیش وي Stop is it not confusing the set is it ribbit by cedar patet poison the setting replacing and the happy was a dead by do cedar جی بار به وایم څه په ډېرانو ګرځې را ګرځې دا ځای د لښه دی که خوشاله یې لکه خوشحالې ښه پاک صفای مونځ او دس کوئ او د سره دې نه ډوزئ مه یاره منم اوس دا راته ووایئ که یو سړی تاسو دې ځای نه مطلب ځئ او لینګویج دپاره راځي که نه نو انګلیش لینګویج کلاس به ورته الي انشاءالله ولې به ناخلو انشاءالله کوشش به کوو چې نشو نه ځان فارغه کړو سم اړخ ته راشو نو لکه مطلب ستا به پیس شوي یار پیس چې څه قاضي صاحب دې وویلې چې څه پیس یا هغه مناسب پیس به ورکوو چا نه زیاتې واخلي چا نه کمې واخلي صحیح ده دا راته ووایي که سړی مطلب تا نه پښتو ښه زده کول غواړي دا ټرانسلیټ که نه دا هر سړی انګلیش کمزوری وي نه ما چې زه هم داسې کلاسونه شروع کړم داسې نور خلک راوبلم نو کلاسونه به ورته اخلي لینګویج کلاسونه اوس بالکل جی اخلو ورته دا راته ووایي تا د کوم یونیورسټۍ نه دا پښتو کې ایم ای کړی دی کابل نه مې کړی ښه کابل دا د کابل انګلیش دی کابل دی پښتو ده پښتو ده جی صحیح ده نو څه پیغام لرئ د هسپتال حوالې سره هسپتال حوالې سره پیغام دی چې زموږ دا سرجان ټول الله دې ورڅخه وکړي ښه صحي رویه یې راسره پورې استعمال کړه او ښه مزېدار زه چې بس دا خلک نشې مشې پرېږدي او په صحیح لار روان شي او علاج ښه کېږي دلته علاج ښه ایک نمبر کېږي بس خوراک هم صحیح دی هر شي ټیک دی نو دا راته ووایي ته راغلی داسې لنډی وې که نه دا اوس داسې لنډ شو دا دې هسپتال کې د خفګانه لنډ شو یاره نه هسې نه یو میز یې راډینګ په ځمکه نه ننوځې یاره جي بس هغه به دیخی چېسته لاړ شو دا ګپ شپي ماما دی دا ډېر ګپ شپ لګوي خو مار دی زړه د خلاص دی ګپ ولګه اورې راځئ ډاکټر صاحب سره مې راویږو نور څومره ملګري دا واورئ مونږ